أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ او ستاسو درس د حروف هجا آخري درس ده چې شپږم درس پنځم درس ده، په بخښنې آخري درس ده او د دې نه بعد حروف هجا ختمیږي. نو ګرانو زده کوونکو، په دې درس کې چې کوم حروف موږ وایو د هغه د نوم سره اشنا کیږو، هماغه ترتیب لکه مخکې چې وو هماغسې به موږ او تاسو مخته ځو. نو ګرانو زده کوونکو، سوال دا ده چې زموږ او ستاسو مضمون څه شی ده؟ ګرانو زده کوونکو، په یاد مو اوسه چې زموږ او ستاسو مضمون دی قرآن کریم، چې موږ او تاسو به د قرآن کریم تعریف په شپږم سم کې یادوو. تاسو لا واړاستئ، نشئ کولی چې برداشت کوئ چې انشاءالله لاړو ژوند باقي وو، او امید مو دا ده چې افغانستان پر درد بخورو او خپل درس او تعلیم ته به دوام ورکوو. نو هغه وخت سره به د دې تعریف ته موږ ورسیږو. اوس راځو موضوع خپل ته. زموږ او ستاسو موضوع چې ده حروف هجا دي. صفحه د درس مو څومره ده؟ پنځمه صفحه ده. صفحه د درس مو څومره ده؟ پنځمه صفحه ده. البته شاګردانو، الف با چې موږ او تاسو وایو، دغه الف با ته حروف هجا وایي. او بل جواب یا سوال هم ذهن کې دا ګرځي چې دا هجا څه شي ته وایي، یا حروف الف با څه شی دي؟ نو جواب یې ډېر آسان، ډېر ساده ده. تاسو پرې پوهېږئ چې حروف هجا هغه دي چې هغه د یو ځایوالي څخه د هغه د مختلفو حرکاتو څخه د قرآن کریم مختلف څه شی جوړ شوي؟ کلمات جوړ شوي. نو حروف هجا څو دي شاګردانو؟ 9 حروف هجا دي. راځو ننني حرف ته چې موږ کوم حرف وایو، څه رقم هغه شکل له، څه رقم اندازه، په کوم اندازه د دې د اوږدوالي اندازه ده، او څه رقم نوم لیکو. نو ګرانو شاګردانو، نننی کوم حرف چې موږ لیکو هغه د میم. دې ته څه وایي شاګردانو؟ میم. میم چې موږ او تاسو یې د نوم سره اشنا یو، دا څه شی ده؟ میم ده، چې د شونډو د لمدې حصې څخه، چې د شونډو د وچو حصې څخه په ډېره اسانۍ سره ادا کیږي، چې د شونډو د وچې حصې څخه په ډېره اسانۍ سره ادا کیږي. دا حرف میم چې موږ او تاسو وویلې، نوم به څنګه لیکو؟ یا د دې حرف نوم د څو حروفو څخه تشکیل شوی دی؟ د 2 نه زیات دی. د 2 نه زیات یعنې 3 حرفه دی. نو طبعا تاسو ته ذهن کې پخوانۍ قاعده راځي چې د دې د اوږدوالي اندازه به څومره وي. دا څه شی شو ګرانو شاګردانو؟ میم شو. ما سره تکرار کوئ. میم. تکرار یې کوئ. میم. تکرار یې کوئ. میم. په ډېره اسانۍ سره به د خپل مخرج د شونډو د وچې حصې څخه ادا کوئ. نو د اوږدوالي اندازه ستاسو ذهن ته راځي چې طبعا څومره؟ 6 ده. ګرانو شاګردانو، د دې څخه وروسته کوم حرف موږ وایو؟ د دې څخه وروسته موږ تاسو ته معلومه چې د نون حرف وایو. څه شی وایو؟ نون. نون شکل یا لیکنه څنګه ده؟ دا څه شی ده ګرانو شاګردانو؟ نون دی. څه شی ده؟
نون. ګرانو شاګردانو دا شعر نون څه شی؟ نون. تکرار کړئ راسره نون. نو ګرانو شاګردانو د نون دا نون به د څو حروفو څخه د څو حروفو د یووالي څخه جوړ شوی. نو تاسو ته معلومه ده که د دوو څخه زیاتې اندازه د مد او هغه یې تاسو ته معلومیږي. زیر ته نوم لیکم. دا څه شی ده؟ نون. د دوه حرفو څخه چې زیاتې نوم راغی نو اندازه د اوږدوالي تاسو ته په ذهن ته خپله راځي چې طبعا څه شی دی؟ هغه 6 حرکته ده. د حروف هجا میم نه وروسته نون دغه دوه حروفو کې یو بل شی هم ستاسو په یاد اوسي شاګردانو. کله چې دا تاسو ادا کوئ نو ذات د دې کې غنه پرته ده. یعنې کله چې تاسو دا وایي نو د ستاسو د پوزې د بیخ څخه به یو غنه ادا کیږي. بغیر له دې نه ادا کېدلې مشکله دي. نو د دې دواړو په ذات کې څه ده؟ دا غنه لازمي پرته ده. نو دې نه وروسته ځو بل حرف پسې. دا کوم حرف ده ګرانو شاګردانو؟ واو دی. څه شی ده؟ واو. ما سره تلفظ کوي واو. څه شی؟ واو. دغه واو چې موږ او تاسو ادا کوو دا هغه حرف د څو حروفو څخه د دې نوم جوړ شوی ده؟ د دوو څخه زیات یعنې 3 حروف. څو؟ 3 حروف. هر یو حروف چې موږ او تاسو ادا کوو هر یو حرف چې موږ او تاسو ادا کوو نو هغه حرف به د څو حروف څخه د هغه نوم تشکیل شوی؟ 2 او یا 3. ګرانو شاګردانو د دې حالت څه شی ده؟ واو. اندازه د مد هم تاسو ته معلومه ده چې باید څو اوسي؟ 6. البته دا خبره هم ستاسو په ذهن کې اوسي چې د واو حرف په حروف مقطعات قرآن کریم کې نه ده ذکر شوی ځان ته. که چېرته ځان ته ذکر شوی وو نو طبعا لکه نور حروف مقطعاتو هوندې به موږ په هغه کې څه کوو؟ مد به م کوو. لکه نون والقلم وما يسطرون یا الف لام میم. دا په حروف مقطعاتو کې نه دی ذکر شوی. چې نه دی ذکر شوی نو هغه نه علاوه په حروف قطع کې یا مفرده او یا هجا کې د دې اندازه د مد څو ده؟ 6 حرکته ده. ښه ګرانو شاګردانو د دې څخه وروسته په حروف هجا کې موږ یو حرف بل لرو. هغه څه ده؟ ها ده. څه شی ده؟ ها چې په الف باتا یا قاعده نورانی کې په 2 شکلو لیکل شوی ده. په څو شکلو؟ په 2 شکلو لیکل شوی ده چې دغه حرف ته ها وایي. څه شی وایي؟ ها وایي. په مختلفو 2 شکلونو لیکل شوی ده. موږ او تاسو چې دا حرف وایو په 2 مختلفو شکلونو باندې لیکل شوی ده چې یو دا ده او دا ده. دواړه که تاسو کله ګرانو شاګردانو د دې تلفظ کوئ د دې ادا کوئ نو ادا به څنګه کوئ؟ ها. ګرانو زده کوونکو ما سره تکرار کوئ. ها. تکرار کوئ. ها. مننه. ګرانو شاګردانو د دې نوم د دې ها نوم هم مرکب ده یا جوړ شوی ده د څو حروفو څخه؟ د 2 حروفو څخه. اندازه د مد پیسو ده 2 حرکته د هغه څخه بیا زیات نه اوږدوو. نو ګرانو شاګردانو د دې حرف نه بعد چې په قاعده نورانی کې ذکر شوی دی موږ تاسو ته وایو البته حروف مفرده موږ وایو. موږ چې وایو حروف مفرده یا حروف هجا په البته قاعده کې هغه ذکر شوی خو البته حرف مفرده نه ده. خطا او غلطی ده په حروفو کې لیکلی چې لام الف لا. دا به زه تاسو ته وښیم چې په حروف
تاسو په الف با تا کې ګورئ لام الف لا. لام الف لا ذکر شوی خو خطا په دې ده چې دا یو حرف نه ده، دا 2 حرفه دي. او حروف هجا کې موږ دا وایو چې حروف هجا باید یو حرف څخه جوړه شوي. جدا جدا حرف باید نه اوسي چې 2 حرف یو ځای شوي هغه څخه یو حرف جوړ شوی. دا نشي کېدای. که چېرته نوم یې ووایو صحیح ده، لیکن دا نوم نه ده بلکې دا حرف ده. دا چې موږ تاسو په قاعده بغدادي او نوراني کې ګورو دا حرف مفرده یا حروف هجاو کې ذکر شوی خو لیکن صحیح نه ده. لا د دې ادا مونږه که چېرته وایو ادا یې لرو. لا څه ده؟ لا ادا یې لرو اما حروف مفرده نه ده. لا اندازه د مد پیسو ده 2. هغه نه وروسته وایو همزه. څه وایو؟ همزه چې په دغه شکل سره موږ او تاسو وینو. څه شی ده؟ همزه. شه همزه. همزه سره رقم لیکلی کیږي. تاسو د نوم سره آشنا سئ. همزه څه شی شوه؟ همزه. همزه همزه او الف کې دا یاد ولرئ چې د دې د اوږدوالي اندازه ده 0. څه شی ده؟ که مد پې نشته هغه نه وروسته آخري حرف د حروف هجاو ته ځو. آخري حرف د الف با ته ځو چې هغه یا ده چې موږ او تاسو د دې حرف سره اشنا یو ګرانو زده کوونکو. دا څه ده؟ یا. وی را سره په ډېره نرمۍ یا. وی را سره یا. نو دغه زموږ او ستاسو د حروف هجاو آخري حرف ده چې لیکلی کېږي څنګه؟ یا. نو چې 2 حرفه شو ستاسو ذهن ته طبعا راځي ګرانو شاګردانو چې مد اندازه د اوږدوالي به یې څومره وي؟ 2. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس. او په آخر کې با یو حدیث په یاد ولرو. وایي بهتر د کلام هغه ده چې هغه لږ وي لیکن دوامدار وي. لږ وي او برقراره وي. او په آخر کې مو په خدای سپارم. ومن الله توفیق.